داود شاه ډېر ظلم دې وکړه، خپله لور دې بې درده قتل کړله. انا لله و انا الیه راجعون. هلکه لټنه ولې څه چل شوی دی؟ علي شی په 2 پیرې ټکي باندې والیده. لټن ماما ګناه یې څه وه؟ په دوبۍ کې د شیخ لاندې پرته وه. لټنه دا څه کیسه ده؟ توتي ګله دا داسې کیسه وه چې تا ته خو پته ده چې څو میاشتې علیشه تلي وو دوبۍ ته. د دوبۍ شیخانو علیشه د ساتوکو علیشه سر د لاندې کړه. هغه شیخانو د علیشه نه ریکارډینګ وکړو او په سوشل میډیا یې خور کړو. ریکارډینګ داود شاه ته رسېدلی و او داود شاه د خپل ټرانسمیټر نه اوبه ورته مباسلې وې. بس دا دواړه یار دې کور ته رالو او داود شاه په غوسه کې غوسه ټکې راواغستو او دا سامان یې له سم وټانګاو. بس یاره دې د هغې د لاسه مړه شوې ده. بس دوا به ورته کوو چې الله دې وبخي. آمین. لټنه پیر محمد مه خفه کېږه، تا پکې راځي بل علیشه به پیدا شي.